امام طبرانی او امام ابن حبان رحمه الله په خپل صحیح کې په صحیح سند باندې د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حدیث نقل کړی دی. هغه فرمایي چې ما ته زما خلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر په یو څو صفاتو وصیت کړی دی. اولنۍ خبره دا ده چې زه به هغه چاته نه ګورم چې هغه زما نه بری، بلکې د ځان نه لاندې خلکو ته به ګورم. د دنیا په رابطه باندې به هغې خلکو ته نه ګورم چې زما نه اوسه دنیا ډېری، ځکه بیا دا کومه دنیا، کوم د دنیا نعمتونه چې ما سره دي د دې ناشکره به جوړ شم. نو د ځان نه به لاندې خلکو ته ګورم چې په خپلو نعمتونو شکر وباسم. دویم یې ما ته حکم کړی دی چې زه به د مسکینانو سره مینه کوم او د مسکینانو ته به نږدې کېږم. دریم یې راته حکم کړی دی چې رشته دارانو سره به رشته داري قایم ساتم، ولو که رشته داران رشته داري نه قایموي زه به ورسره قایم وم. او څلورم یې دا وصیت کړی دی چې د حق په بیان کې به د چا د ملامتیا نه یریږم. پنځم یې ویلي دي چې زه به حق ویم ولو که هغه حق ډېر تریخ هم وي. او شپږم راته ویلي دي چې دا کلمه ډېره وایه چې لا حول ولا قوة الا بالله، ځکه دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده. او یقینا چې شپږ قیمتي نصیحتونه او ډېر اعلی نصیحتونه دي چې د الله نبي کړي.